الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. د افغانستان پر خاوره د پاکستان آرمي ناځوان مردانه بریدونه دوام لري. تېره ورځ یو ځل بیا د پاکستان آرمي وروسته له هغې چې په پاکستان کې د یو برید په ترڅ کې د دغه هیواد نظامیانو ته مرژوبله واوښته، د تیر په څیر یو ځل بیا د خپل ملامتۍ پیټی د افغانستان په اوږو واچوو چې ګواکې دا بریدونه د افغانستان له خاورې سازمان شوي. هغه ادعا چې اسلامي امارت تل رد کړي او له پاکستان څخه غوښتي چې په کور دننه دې خپله ستونزه حل کړي. تېره شپه شاوخوا 3 بجې پاکستاني الوتکو د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ په لمنه سیمه کې او د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې د عامو وګړو پر کورونو باندې بمبار کړی چې په پکتیکا کې 6 تنه، 3 ښځینه او 3 ماشومان په شهادت رسېدلي او یو کور نړېدلی، او په خوست ولایت کې یو کور نړېدلی او 2 تنه ښځینه شهیدانې شوي دي. د عبدالله شاه په نامه کس چې د پاکستاني اړخ یې په پیښه کې د پنهشه کېدو ادعا کړې، هغه په پاکستان کې دی. بله داسې په یاده سیمه کې په دواړو غاړو کې یو قوم اوسېږي چې ورځنی تګ او راتګ او ګڼې خپلوانې لري. د افغانستان اسلامي امارت یاد بریدونه په کلکو ټکو غندي او دغه غیر سنجیده اقدام د افغانستان پر حریم تجاوز او تیری بولي. د افغانستان اسلامي امارت چې د نړۍ د زبرځواکونو پر خلاف د ازادۍ د اوږدې مبارزې تجربه لري، هیڅ چاته پر خپله خاوره د تیري اجازه نه ورکوي. پاکستانی ولس او نوی ملکي حکومت باید پرېنږدي چې د پوځ 2 تنه جنرالان په دغه ډول بېباکه کړنو سره د تیرو 20 کلونو په څیر د نورو جهتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د 2 مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خرابې کړي. پاکستان باید په خپله خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتوانۍ او د ستونزو پړه پر افغانستان وانه چوي، ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې لري او بیا به کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي. د افغانستان اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې د چا امنیت خراب کړي. خو پاکستان په کور دننه د خلکو امنیت په ټینګېدو کې پاتې راغلی او هر وخت د خپل ملت له ملامتۍ څخه د خلاصون لپاره افغانستان ته ګوته نیسي او زر افغانستان ته مخ راواړوي. باید بگوییم متاسفانه حالتی که امروز در مناسبات افغانستان با پاکستان قرار داریم یک حالت بسیار وخیم و بسیار نگران کننده نه تنها برای افغان ها بلکه برای پاکستانی ها هم است. ما بسیار امید داشتیم با آمدن حاکمیت جدید در پاکستان اوضاع به نفع دو کشور، به نفع مناسبات صلح‌آمیز بین دو کشور ممکن رقم بگیره، اما شرایط نشان میده که متاسفانه اینا حکومت پاکستان باز هم میخواه از طریق تشنج نه مذاکرات مسائل داخلی خود با حل بکنه. TTP یک مسئله داخلی خود پاکستان است و اگر اینا بهانه بگیرن ایره که گویا رهبران از اون در افغانستان وجود داره، شواهد موجود است که چنین حالت نیست. رهبران TTP در داخل پاکستان هستند. یو بل ډیره مهمه موضوع چې د TTP شتون او د هغوی عملیات او حملې د پاکستان په خاوره کې دا د هغو ظلمونو او د غیر انساني او اسلامي کړنې دي چې د پاکستان حکومت د پاکستان په خلکو په ځانګړي ډول په پښتون قوم او د بلوچستانو په قوم شروع کړې ده. همغه علت ده چې هلته خلک خپل ازادي او یو اسلامي حکومت غواړي. د TTP مهار کول او یا هم د هغوی په مقابل کې مبارزه کول د افغانانو او د افغانستان د اسلامي امارت دنده نه ده، بلکې پاکستان چې دومره یو لوی وسوال پوځ لري، اټومي قوت ده، د دوی پولیس او استخبارات د سیمې او نړۍ لپاره خطر کېدی شي، باید خپل د خلکو او د مځکنۍ بشپړتیا امنیت هم ټینګ کړي. دوی د کوشش نه کوي چې نړیوالو ته د افغانستان خلک او اسلامي امارت بدنامه کړي او داسې وښیي چې دوی له TTP سره مرستې کوي. د افغانستان لوري دوی ته نه خطر شته او نه زموږ خلک او حکومت د TTP سره مرستې کوي. دوی دغه د خپل بم واورې د افغانستان لوري ته نه راچوي. هڅې دې وکړي چې په خپل هیواد کې لکه افغانانو
چې د قربانیو په نتیجه کې یو داسې سرتاسري امنیت اوس ټینګ کړی، دوی دې هم دغه راز امنیت خپل ونیسي. اوس چې پاکستان دومره دقیق دی چې خپل مخالفین د افغانستان په خاوره کې په نښه کوي او دلته ورته د مخالفینو پټنځایونه معلومیږي، نو دا ولې ورته نه معلومیږي چې تر کوره په کومه لار درځي او برید درباندې کوي؟ ګاونډی هېواد پاکستان چې د خپل جوړښت څخه را په دې خوا زموږ د خلکو او د جغرافیې په ضد توطیې جوړې کړي دي، زموږ د هېواد په کونیو چارو کې لاسوهنې کړي دي. په تېره نیمه پېړۍ کې کله چې زموږ په ګران هېواد کې جګړې وې او د دوه لویو زبرځواکونو لکه شوروي اتحاد او د امریکا او د هغوی د ناټو د سازمان د غړو هېوادو یرغلونه وشول، پاکستان د خپل هېواد د اقتصاد سرخ له همدغه وضعیت نه ډېر ښه وڅرخوه. اوس چې الحمدلله د اسلامي امارت له حاکمیت څخه را په دې خوا زموږ په پاکه خاوره کې یو سرتاسري امنیت ټینګ شوی ده او ټوله جغرافیه د مرکزي حکومت له خوا څخه اداره کیږي او زموږ د هېواد پولې ټولې تر کنټرول لاندې دي. پاکستان دغه وضعیت نشي زغملی، ځکه خو ډېرې بېځایه بې ثبوته ادعاګانې په افغانانو د افغانستان په اسلامي امارت باندې کوي. د دوی سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او امنیتي وضعیت ډېر کړکېچن ده. دوی نه یوازې چې تېره شپه زموږ په پاکه او سپېڅلې خاوره همداسې زموږ په مظلوم ولس باندې بمبارد وکړ، بلکې دا یې درېیم ځل ده. په هغه وخت کې هم په پکتیا کې هوایي برید وکړ او بیا تیر کال هم د همدغې روژې مبارکې په میاشته کې برخلاف د هر راز بینالمللي او بین الدول همداسې د بشري او اسلامي قوانینو زموږ په مظلوم ولس بمبارد وکړ چې ډېر بې ګناه انسانان پکې شهیدان شول. دلایل عمده که در پاکستان وجود داره عدم استقرار اقتصادی است. در اونجا پاکستان با یک معضله بسیار بزرگ اقتصادی امروز روبرو است و ضرورت داره به اینکه یک نوع تشنج در منطقه ایجاد شود و اذهان عامه پاکستان به شکل دیگه مصروف بسازه. اما به این حالت نمیتونه اینا از قهقرای اقتصادی خود بیرون بیاین، بلکه کشور خود زیادتر به قهقرای سیاسی و اجتماعی میکشانند. بهتر است برای هر دو جانب ای که هرچی زودتر معادلات مذاکرات اینا در نظر بگیرن و بشینن روی میز مذاکره و او پرابلم هایی که بین دو کشور وجود داره از طریق حل از او تنات میتونه مذاکرات باشه و دیگر راه حل نمیبینیم. هر عمل نظامی در اونجا تعداد زیاد از اتباع کشور ما و اتباع پاکستانی ها جان خود از دست میتن که این همچنان به اقتصاد افغانستان که در حالت بسیار وخیم قرار داره هم مفید نیست. به او خاطر ما باید راه تشنج اختیار نکنیم، هر چیز زودتر با وساطت کشورهایی که ذی‌دخل هستند، ذی‌نفع هستند در امر صلح و ثبات منطقوی، با اینا در یک تعامل قرار بگیریم و این مسئله که بین دو کشور وجود داره از طریق مذاکرات حل بکنیم. دغه تورونه چې د پاکستان لخوا په افغانستان پورې کیږي هیڅ اساس نه لري. بل لوري ته دغه شان بریدونه د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی. ورته وخت کې د دواړو هیوادونو اړیکې هم خرابولی شي چې دا د یو لوري په ګټه هم نه دی او د ورته عمل پایلې به ترخې وي، ځکه هر هیواد له خپلو خلکو او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع حق لري. د پاکستان هوایي برید د افغانستان پر فضایي حریم د ټولو نړیوالو قوانینو، موازینو او مقرراتو پر خلاف دی. دا مه هیروئ چې په افغانستان کې یو آزاد
او خپلواک ملک شتون لري، خپلې خاورې او ځمکنۍ بشپړتیا نه په ټوله معنا دفاع کولی شي. خو تر هغه ځایه پرې چې موږ باوري یو د پاکستان لپاره ضرورت دا دی چې د افغانستان لپاره د تعامل او تفاهم لاره خلاص کړي. موږ د پاکستان په داخلي امورو کې مداخلت نه کوو. افغانستان د تفاهم، اتصال او بېپرې سیاست باندې باور لري چې دغه ناپېیلی سیاست د افغانستان د اسلامي امارت د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه دی. موږ د خپلې خاورې نه په هر حال دفاع کوو او د پاکستان نه مو هم غوښتنه دا دی چې نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو ته دې په درنو سترګو وګوري. ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم په خپل اکس پاڼې د بهرنیو د تجاوز په وړاندې دفاع ته تیاری ښودلې. حوالی بامداد امروز جت‌های جنگی و کشفی پاکستانی در یک اقدام تجاوزکارانه بار دیگر به خاک افغانستان وارد شدند و خانه مسکونی افراد ملکی را در ولسوالی‌های اسپری خوست و برمل پکتیکا بمباران کردند. نیروهای سرحدی اردوی اسلامی ملی افغانستان در پاسخ به این تجاوز مراکز نظامی پاکستان را در امتداد خط فرضی با اسلحه‌های ثقیله هدف قرار دادند. نیروهای دفاعی و امنیتی کشور آماده پاسخ به هر گونه اقدامات تجاوزکارانه بوده و در هر حالت از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهند کرد. تاریخ ښودلی چې په داسې مسایلو کې بیا هر افغان خپل سیاسي مخالفتونه یوې خواته پرېږدي او په یو صف کې سره ودرېږي او له خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او په ټوله کې له خپل وطن څخه دفاع ته رادانګي. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات هوایی نیروهای نظامی پاکستان بر مناطق در ولایت پکتیکا و خوست را به شدیدترین الفاظ تقبیح نموده و آن را نقض آشکار تمامیت ارضی کشور ما و نقض موازین بین‌المللی می‌داند. حامد کرزی انجام چنین اعمال توسط پاکستان را به زیان روابط میان هر دو کشور دانسته، تغییر در پالیسی اسلام آباد و ایجاد رابطه متمدنانه بر پایه مناسبات نیک همسایگی با افغانستان را به نفع هر دو کشور و عامل تأمین صلح و ثبات در منطقه می‌داند. پخوانی افغان دیپلمات نصیر فایق بیلی کی حملات هوایی ارتش پاکستان به خاک افغانستان به هر بهانه‌ای که هست نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تمامیت ارضی و حاکمیت افغانستان است. ما این اقدامات را به شدت محکوم می‌کنیم. کشتن زنان و کودکان افغان غیر قابل قبول است و هیچ گونه تهدید امنیتی را توجیه نمی‌کند. سیاسي شنونکي ناصر اصولي زیاتوي د پاکستان لخوا په افغان خاوره بریدونه غندو. فعلي سرپرست حکومت ته هم د ډلو په حمایه بوخت دي او ترڅنګ یې د افغانستان په خاوره تجاوز هم دوام لري. د افغانستان د سرپرست حکومت نننی ځوابي بریدونه د افغانیت اثبات دی او هر اصیل افغان باید په سر او مال د پاکستان په مقابل کې ودرېږي. عزیز مارج به ویلي پنجابیان په پاکستان کې د دهشتګرو ځالې روزنیز مرکزونه او د هغوی مرستندویه پوځي استخباراتي کړۍ د بمبارد پر ځای په افغانستان کې پر عامو خلکو بمباري کوي. که ستا دهشتګرد دلته راځي بیا ازغن تار ولې لګوو؟ موږ ملت د پنجاب دا کړنه غندو خو طالب چارواکي د غندلو حق نه لري، برعکس ورته عمل وکړي. نظامی کارپو دولت وزیری هم د برید د خلکو احساسات راپارول بولی. د پاکستان لخوا پر افغانستان بریدونه د هغه هیواد په ګټه نه دي. په دې بریدونو سره په افغانستان او پاکستان کې د خلکو احساسات راپاریږي. د پاکستان د اردو او حکومت پر ضد لا بریدونه زیاتیږي. په دې سره د پاکستان ټوټه کېدو ته لاره هواریږي. حکومت‌های نابکار کرزی و غنی در طول 20 سال که عالمی از منابع سیاسی و اقتصادی جهان در افغانستان مشغول بود، نتوانستند یک پرونده، یک شکایت و حتی یک قطعنامه را در دادگاه‌های بین‌المللی و یا شورای امنیت علیه مداخلات آشکار نظامی پاکستان به خاک افغانستان ثبت کنند. برای کرزی و غنی دیپلماسی ابزار باجدهی به سیاسیون بیسواد بود که بیایند وزارت خارجه، سفارت‌ها و شوراهای امنیت را معامله کنند. حالا مگر میشود از طالبان توقع کرد تا در برابر پاکستان اقدام سیاسی و یا حقوقی کند؟
و باور من سیاست خارجی کرزی و غنی در برابر مداخلات پاکستان غفلت کرده و بیسوادی محض خود را از موازین دیپلماسی فعال و سازنده ایشان نشان دادند. عصمت قانی د افغانانو په ملي وحدت ټینګار کوي. ټول د بهرنیو تجاوز په مقابل کې د افغاني دفاع په مقدس مورچل کې سره متحد شي. میرویس اشرف سیاسي شنونکي هم ورته نظر خپور کړي. د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د پاکستاني الوتکو بمبار د نړیوالو اصولو سرغړونه او ښکاره دهشتګردي ده. دښمن هیواد پاکستان د افغانستان له هر حکومت سره مشکل لري. دوی افغانان نه پرېږدي چې بې جګړې ژوند وکړي. پخوانی نظامی جنرال مراد علی مراد د امارت له دغه قاطع پریکړې قدردانی کړې. اختلافات ما با طالبان در جای خود است، اما از مواضع قاطع آنها در برابر دشمن خارجی به ویژه پاکستان قدردانی میکنیم. هر حمله متجاوزان به تمامیت کشور باید محکوم شود و به یک صدا پاسخ داده شود. امروز همت ملا یعقوب را دیدیم. وزیر دفاع باید اینطور باشد. خو بل لوري ته امریکا د دواړو غاړو د صبر غوښتنه کړې او د پاکستان په برید کې د ملکی وګړو پر مرګ ژوبله خواشینی څرګنده کړې ده. هر تشنجی که بین کشورها وجود داره بالاخره از طریق مذاکرات حل میشه. بهتر است که حال که هنوز وقت نیست و قرار تبعات وخیم نداشته این تشنجی که بین دو کشور ایجاد شده هر چیز زودتر روی این میز بشینن و از طریق مذاکرات مسائل به میان بگذارن و حل بکنن. این به نفع هم به نفع پاکستان است هم به نفع افغانستان. ما در تشنج نمی بینیم رای بیرون رفت معضلات خود. ما باید رای بیرون رفت معضلات خود در مذاکرات و در تفهیم و افهام بین هم ببینیم. ما دو ملت مسلمان هستیم، او طرف هم مردم مسلمان وجود داره، این طرف هم، و باید بگوییم که این وظیفه ایمانی و وجدانی هر دو حاکمیت است که باید اتباع خود قربانی نتن و جنگ بین دو کشور مسلمان از لحاظ شرعی هم درست نیست و نمیتونه که راه حل مسائل مغلقه که بین دو کشور است باشه. پاکستان زموږ سره د جګړې توان نه لري، هڅې وکړي چې خپلې اړیکې زموږ سره سمې کړي. د افغانستان وضعیت د نړۍ ته نارامه نه ښیي. په افغانستان کې اوس یو ډېر ښه وضعیت ده او که چیرې دا وضعیت لا ښه کېږي د پاکستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت لپاره ډېر ګټور تمامېدلی شي. د افغانستان د اسلامي امارت څخه زموږ هیله دا ده چې دوی باید ورته متقابلا عملونه او عملیاتونه د پاکستان د پوځ استخباراتو پر ضد وکاروي، خو دا باید په محکوم افغانستان کې ترسره نشي. د پاکستان د پوځ په دې برید کې چې د ټي ټي پي د وژل کېدو دعوه شوې، زموږ بې ګناه هیوادوال شهیدان کړي او بیا څو ساعته وروسته د ټي ټي پي دغه قماندان عبدالله شاه په یوه ویډیویي پیغام کې خپل ژوند او د اوسېدو ځای داسې په ډاګه کوي. د ټي ټي پي یوې ډلګۍ مسؤل یم، خاص کر د شکتي د علاقې او چې دا کیمې په پرېګنډې خواریږي دا هغه به بنیاده دي. نن د رژه اوم ارزدو او تلاسام تاریخ تای د مارچ نورکار چیر شده په پرېګنډې شي او میش په خپل جنوبي وزیرستان شي په دارا شوال شي د میش اوانه فعالیتونه دي میش اچیره نه یترلی سر نه میش په دغه علاقه شي وسیږي. نور چې څوک ته دا په پرېګنډه اچاته به رسول یوي دا درویغ دي دا شو دا نه وي چې دو رښتیا کاته یې نه وي که میش خپلون وي هو که دشمنم وي هو نور دا رښتیا نه دو. وسلام. اسلامي امارت پالیسي د نړۍ سیمې او په تیره بیا له ګاونډیو سره د ښو اړیکو پر ساتلو ده. جنگ جګړه د هیڅ هیواد په ګټه نه بولي او د تاوتریخوالي له منځه وړلو لپاره په ډیپلوماتیکو حل لارو ټینګار کوي. ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي د افغانانو ملي وحدت.